دادا چېرته ځو؟ دا مېلمه اختر شپې ورځې دي خو انډیوال کره ځې؟ هلته به ویر شوه راځه ځم در سره مبارکي به وکړو ښه خبره ده ځم در سره ته دې بیا یم خو فکر کوه که نه هر چې کیلوس ما وایه نو خو خوراک کړم که نه غونډه روژه تېره شوې ده خېټه ټوله سپوره شوې ده ترون داسې یې چې ورو ورو مایده هغه کوي ګوره چې چېرته دې بوځو هغه کې په دسترخوان کې ګوتې ما وایه مونږ تحصیل کارده خال کې شارم د هغه بیا چې څنګه اولاد یې زیږولی ده هېڅ تربیه یې نه ده ورته ښیلې خوراک وکړه په اداب کې په چوکاټ کې بچای مې داسې ما کوه که نه نو ما کله د ورانه کړی دی خو هغه شیرندل کاکا کره تلي صرف 4-5 مڼې مې تر پټې کړې وي او لږ به ممیز هم جیب کې اچولي نو خورم یې که نه روژه تېره شوې ده ټول داسې دا وګوره تاسې پختۍ راکې پاتې او بله خبره دا ده چې په مړه خېټه مړ چې سره مړ دی پوه شي دادا راځه چې مروزو ده راځه خدای خدای بچه خدای خدای لوی کار دادا دادا احتیاط کوه احتیاط کوه ما کوه وو دادا یار داسې روشه نه ما کوه السلام علیکم خیر کاکا ستریم تکړی کاکا اختر مبارک شه عبادت صدقې خیر طبیعت کې ښه جوړې کاکا خیر بخیر بخیر کی کینې مهرباني هرکله راشي کاکا څنګه جوړې خیر کور ته خیراته بیا دې اختر مبارک شه عبادت صدقې دې قبول شي دادا آباد شي بخیر راغلی قربان خوشاله اوسه خدای دې عزت کړي لاره دادا ډیره مننه دادا کلچواله شاباش نه دا څه شي دا بچه زما بچه ډیر نزدانه ده دادا کې ماښام له بیا خورم ماښام له بیا خورم دادا کله چې ډوډۍ وخورو وروسته به دا میوه خورو دا اوس کېده دا اوس کېده مېلمانه دي شرم ده بیا دې نه بیا یوه ځای ته دې بیا خیر دادا خورم یعنې ګزارم خو یې نه کېده څوک یې درنه وړي نه کېده نو دا ورڅخه خسته پراته دي داسې خاندي راته وروسته خوړل کېږي ښه دا اوس نه خورم دا اوس کېده ښه دا کېده دا نه خورم دا خورم ډېر هوښیار ده وروسته یې خورو ښه ته ښه یې حاجي صاحب په خیر خورالې دوبۍ نه کاروبار هم څنګه ده مننه خوشحاله اوسې نو هغه ویلي دي چې خپل وطنه ګل وطنه هیڅ کله د خپل وطن نه کېږي همدغه مو وطن ده همدلته به خاورې کېږو بیا په داسې خوشحالۍ ورځو کې خو حتما باید راشو که کارونه هر څومره زیات دي بیا هم د وطن نه کېږي وروره خدای دې وکړي چې تاسو هم ښه وئ خوشحاله وئ د اختر شپې ورځې ښې تېرېږي دادا ته دوبۍ کې څه کاروبار کړې او بله خبره دا ده تا موږ له دا مېوې نه راوړي دا 3 رقمه مېوه دي 4 رقمه بسکټ هم دي تا موږ له هېڅ شی هم نه دی راوړی وره بچیه کور کې هر څه پرېمانه دي د اختر شپې او ورځې دي نو چا کره چې لاړ شو ډېر په ادب په احترام کې نه د میوو کمی نشته افغانستان په افغانستان کې خو د هر څه پریمانی ده بیا د مڼې او کیلې دغه شیان خو بیخي زیات دي نو کور کې شیان زیات دي خیر د روژې مبارکه میاشت تېره شوې ده حتما مشکل به درته پیښ کړي بیا به د چا سره مبارکۍ هم نشي کولی چا کره به تللی هم نشو خیر لږ صحت ته دې پاملرنه وکړه کوښښ وکړه چې خپل صحت وساتئ دادا صحتونو سره به بیا وروسته ګورو خو دا برګې او دا سرې مڼې توبه دا مې هېڅ زړه نه نوځي کېنه دلته زه یې درته رااخلم نه یې راوړې ته یې موږ له نه راوړې ته کېنه اوف څو دانې مې واخېستې دا وړمه خدای پاکه داسې اولاد خو زه نه بدعا به هم نه کوم بس الله د نیکو هدایت درته وکړي الله د نیکو هدایت دا باندې چمن کې وته کېنه زه نوره درته رااخلم نوره تازه ته نه راغلې ما ته پته ده هسې په خوله دلته دا کېده نه راغلې دا کېده نه دا نږدمه بچی مې ده دا نږدمه ښه سړی ده دا نږدمه دا ته راځه زه به لاړ شم دادا ښه هلته استاد بده خبره ده که نه مېلمانه یو بده خبره ده استاد ده خو زه خو خورم نه ګزارم خو یې نه زه هلته کور ته چې بوځم بیخي زیات درته راوړم تازه مې درته دا هغه پاتې شو استاد ته بس دی نه قربان هغه بس دی دا کېده نه دا خو نه ورکومه ډېر ښه سړی ته راوړه یوه خو زه هم وخورم ته ما ته راکړه
خدای دې داسې میلمه د هېچ چا په کور نه ورننه کوي دا خو سړی والله به بله چې خیرات ته کړي مهرباني هله ورکړه دا بسکټ هم ونه ورکوه بسکټ هم ورکوه حاجي صاحب خیر ده ګوره مې خفه کوه دا خو د خوراک شی ده دی نو ځینې مشکل نور هم شته نور هم وخوره شاباش شاباش واله زولې کې واچو واله نه خبره نه ده کور ودان میوه مې زیاته راوړې وه بیخي زیاته ده خو ده دغه عادت داسې ماشومانه ده دسمال لګا کور کې بیخي پریماني ده دومره زیات مې ورته راوړي دي خدای په خپله یو څه نازدانه ده په کور کې څه کوئ څه له خیره نور به ډېر وبخښه ډېر خدای مو بخښه هر کله راشي دادا ودرګه دادا هر کله راشي هر کله ودرګه دادا دا مولا ها دا والا ترى من دي خو خیر ده دا مولا دا خیر دا مولا دادا تر اپ سره راځه سلام وما خم خشب وما دا مولا پاتې شو کنه دا والا دا وما خم خشب ها وما خم خشب خدای دې د بل چا په کور وردنه نه کله دا څه کوي دا خوراک داسې دا میلمه داسې کور ته خلک راځي